مسلمانانو سره جهاد او د اسلامي نړۍ د مسلمانانو تر ټولو لوی قاتل او دښمن ټرمپ سره دوستي دا کوم ډول منطق ده؟ ملګرو ټرمپ ملګرتیا طالبانو سره نوره هم ژوره لاړه تر دې چې اوس طالبان له ټرمپ سره په مستقیمه توګه غږیږي. راځئ چې د ټرمپ او طالبانو ترمنځ کومې مهمې خبرې وشوې دلته یې لنډیز له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د طالبانو له مرستیال مشر سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي او ښې اړیکې ورسره لري. ټرمپ ویلي زه له دغه ملا صاحب سره مثبتې اړیکې لرم. موږ په ټلیفوني اړیکه کې د افغانستان پر وضعیت ښې خبرې وکړې چې ښایي دا کار د تاوتریخوالي په راکمولو کې د پام وړ رول ولوبوي. اغلې ټرمپ ویل له ملا برادر اخوند سره زما اړیکې ډېرې ښې دي. موږ نن ښې اوږدې خبرې درلودې او دوی د تاوتریخوالي درول غواړي. دوی هم غواړي چې تاوتریخوالی ختم کړي. ټرمپ زیاته کړه دوی د دې جګړې ختمول غواړي او موږ یې هم ختمول غواړو. فکر کوم موږ یوه ډیره مشترکه ګټه لرو. طالبان هم په یوه وینا پاڼه کې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسلامي امارت له سیاسي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر سره 15 دقیقې ټلیفوني خبرې کړې دي او په مختلفو مسایلو یې خبرې کړې دي. د طالبانو خبرپاڼه وایي چې ملا برادر اخوند له ټرمپ نه غوښتل چې له افغانستان څخه د خارجي ځواکونو په وتلو او راتلونکي مثبتو اړیکو کې له قاطعیت څخه کار واخلي او چاته اجازه ورنه کړي چې د شوي هوکړې په خلاف عمل وکړي او په دې اوږده جګړه کې لا زیات ښکیل وساتي. ملا برادر ویلي د افغانستان اسلامي امارت یو منظم سیاسي او نظامی ځواک دی او له تاسې او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د مثبتو دوه اړخیزو اړیکو د ساتلو وړتیا او اراده لري. خبرپاڼه وایي ملا صاحب له امریکایي لوري غوښتي ترڅو د افغانستان په بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي او دا چې د هیواد خپلواکۍ او په خپل هیواد کې د خپلې خوښې حکومت جوړول د افغان ولس مسلم حق دی. نو څومره چې ژر کیدای شي په کړیو توافق عمل وشي، سرتاسري سوله راشي او افغانان له خپلې بنیادي حقوقو برخمن شي. د طالبانو خبرپاڼه وایي چې ټرمپ له ملا برادر سره له خبرو اترو خوښي وښوده او زیاته کړه چې تاسې قوي خلک یاست او ډېر ښه هیواد لرئ او زه پوهیږم چې تاسې د خپلې خاورې لپاره جنګیږئ. موږ 19 کاله هلته وو او دا ډېره اوږده موده ده. اوس له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د ټولو په ګټه دی. ټرمپ ملا برادر ته د افغانستان د بیا رغونې د ژمنې ترڅنګ ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر به ډېر ژر له اشرف غني سره خبرې وکړي ترڅو د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې پراته خنډونه لرې شي. د یادونو وړ ده چې دا په تیرو 19 کلونو کې لومړی ځل دی چې امریکایي او طالب چارواکي په دومره لوړه کچه تماسونه ټینګوي چې د شنونکو په باور ښایي پر ارګي فشار خورا مثبت اغیز ولري. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.